بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لیسن 29 of ايکسيل 2013. نهویشتم نمبر د سم تاسو سره نن موږ تاسو کوم دی پیج لیاوټ اپ سٹارټ کوو سیدا په خو موږ تاسو فایل هوم انسرټ ټپ نه ولوسل سیدا نن زه چیرته سلورم نمبر ټپ دی غیته ولیکي چې پیج لیاوټ اپ دا د نورو ټبونو په شان سره مطلب خپل مشخص ریبون لري او په ریبون کې سره مختلف قسمه گروپس لري لکه تیم سره خاطر ارینج پورې نو موږ تاسو کوم دی لخر سټپ بای سټپ سکو دا ګروپونه لولو اول زه چیرته تیمز ګروپ راځي سیدا کنټرول ډبلیو پریس کوم پسې کنټرول پلس ان الکان تیم سره پریس پد کو موږ تاسو مطلب د اټو شیپ د پریس سره لپاره اټو شیپ د لپاره اول ځل ته موږ تاسو اټو شیپ انسرټ کو ګورم الستریشن تر زما الکا سو کا ماته یو د اټو شیپ انسرټ کوم قسم الکا اوسې تم چر په دې شکل مطلب اوسې دا مې لکه څه ډرا کړ ما سره راغی سیدا او ته ما مطلب دا قسم سټایل امر کړ راځم چیرته اوس پیج لیاوټ اپ تر زما تم سو کل کا تیم زی بدل کا په دې شکل مطلب اوسې ګوره دا قسم اوسې دا قسم سیدا ګوره صحیح شو ګوره د تغیرات په کیسه کې ته راځي ما سره که زه مطلب دې شاته کوم نوښتو مکم ګوره سم مطلب ما نوښتو وکړل چې پر زما تم چر پیج کنټینر مې پریس کور پسې راغلم پسې تیم سره راغلم الکه په دې شکل ما تر ګوره سټایل څنګه شو بدل شو د کلر ته لګور سره چې مطلب کلر یې څه قسم چینج کیږي سیدا دا قسم لکه تاسو په کار شو ګوره چینج کوه دې ځنه په دې شکل مطلب ته غواړي په دې شکل وسیدا دا مختلف قسمه چې دې لپاره مطلب سټایل دي تیمز دي سیدا زه تم چر دا قسم صحیح دی کلر د لکه راشه دا انتخابوم سیدا الکه څه قسم کلر په کار تم چر په دې شکل مطلب اوس ګورل ته ما سره کوم دي دار نه غي په دې مطلب اپلای نه کړل شو ځکه راشم ته مطلب څه وکم دې ته یو ځنه ټیکس اډ کوم ورته خو تم چر ایډیټ ټیکس نو شو کوم چې هیلو فار ایگزامپل سیدا دا مې څه ورته اډ کړ و لازم چیرته لکه ته یو مشخص فارمټ ورکوم تم دا قسم فارمټ تور کا سټایل راځو په چیرته پیج لیاوټ او کلر مې لکه په کار تم چر دا قسم اوس ګوره څنګه شو اپلای کړل شو باندې په دې شکل زما په کار سیدا یا په دې شکل دا اوس ګوره ما سره رقم چی دی سټایلونه دي تاسو سره په چاله پر اپلای کوو پم دې اټو شیپ باندې اپلای کوو چرته اټو شیپ باندې مطلب څه کی اپلای کیږي او تم چر سو کله کدا قسم ور کو تم بل رنگ ورته ګورل ته ما سره کوم دي مختلف قسم رنگونه دي گرین رنگ مطلب اوسی یا پر ایگزامپل چر یلو رنگ ورته کلیک کړئ نو ستنګ شو ما سره یلو رنگ ته چینج شو یا پر ایگزامپل اورنج پکار شي یا مطلب اورنج ریډ واړل دا ګوري مطلب دا قسم ریډ ووسی پراپر مطلب دې کې پیپر په شکل مطلب دا قسم اوسې دا او یا کوي چې مطلب د زمانور په کاری ګور لکه ما سره نورم شخه مرکیو شکل ورته ورکدا اوس ګوره او کسٹمایز کلر باندې کلیک اوس ګوره تل د مطلب چینج کول شي لکه بیک گراوند سو کومه ته دې شکل باندې راوړه اوس ګوره بیک گراوند ما سره درغه لکه ټیکس بیک گراوند کله په دې شکل سور رنگ باندې ماتره اوس ګوره څنګه شلته ما سره ډیسپلی کیږي بیک گراوند لکه تور رنگ دویم رنگ مطلب په دې شکل باندې اوسېدا او بیک گراوند مطلب څه کومه ته په دې شکل باندې راوړه اوس ګوره رقم چې دې سټایل نه دی اکسنټ ون مې لکه په دې شکل په کار سره اوس ګوره دا کوم نوښت شي پکې دا رقم تاسو کې مطلب دا چینج کوي لکه هایپر لینک چې کوم ما سره کوم قسم رنګ وو په دې شکل باندې وو ته کولای دا مطلب چینج کړي خدا سو کوم د سیو کوم لګا اوس ګوره ما څنګه شور باندې اپلای کړل شو دا ټایپ کوم چې دا رنګ اوس ګوره مطلب بدل کړل شي دا به بل ته چینج کو دا قسم شي دا دا مطلب www.facebook.com اوس ګوره انټر کا دا چې اوس ما سره مطلب یو لینک دی دلته پر ایگزامپل ټایپ کوم او ته www. الکه چې google.com انټر کا اوس ګوره ما سره هایپرلینک په دې رنگ باندې راځي دا اوس ته مطلب چینج کولای شي چې څه مطلب وړم کوم قسم رنگ اوس تم چر یو بل رنگ ورته اوس ګوره شین غوند رنگ دی کنه راشه په چیرته کسٹمایز دلته راشه سم لکه په کار دی هایپرلینک چې تا وړي لکه تم چر سور رنگ ورته ورکا اوکې اوس ګوره دلته ټایپ کوم لکه چې www.google.com ما سره څنګه چل شو مستقیما سور رنگ ته مطلب چینج کولای شي دا تاسو مطلب څه کولای شي چینج کولای شي دا مې لکه انتخاب کړم چې ورپسې فاوند لکه غوړې چې بدل کړه لکه په دې شکل باندې اوسېدا دا قسم غوړم لکه ګوره په دې شکل اوسېدا ګوره رقم چلته ما سره سټایل نه دي دنه به مطلب صفم څه کیږي ورنه مطلب شیټ هم ورنه افیکټډ کیږي مطلب متاثر کیږي په دې شکل زما په کار شو دا قسم زغړم دا چې دي هغه فاوندونه دي مطلب سیدا دا قسم لکه تاسو وخت دی او زلم چې زما امپیکټ په کار دی اوس ګوره تاسو کومه آی به پریس کوم ورپسې ال تراس ورپسې پیدا کا خو دې کې مطلب ذات نه راځي تاسو سره ډېر کم دي کې اصلا تاسو څه کوئ مطلب لیست نه ورته کوئ او کوای چې کسٹمایز فاوند ملکه په کار دی نو دې کې لکه څنګه انتخاب کوته ما خبرې پکې دي چې لکه یو د هډینګ لپاره دی بل د باډي لپاره اوس ګوره ما سره لکه دا عنوان دی هډینګ دی او لاندې چې ما سره دا باډي ټیکس دی البته اوس ماته چې لکه سرفصل لاندې کوم مطلب چې دی هغه د فصل مربوطه مسایل ما سره کوم دی راځي دا چینج کولم شو تم چې رسو کده امپیکټ ته چینج کا انټر کا اوس ګوره څنګه چل شو ما سره امپیکټ ته چینج شو لکه هډینګ مې څه قسم په کار تم چې دا ټایني رومن ته چینج کا ټایم نیرومن کلیک اوس ګوره
په دې شکل ما سره څنګه شو راغی کلیک کړئ ونس ګوره اما شکل باندې څه کیږي بدلیږي در سره سیده دا رقم چې ما سره سټایلز دي ښه په دې شکل تاسو مطلب غواړئ دا افیس مطلب بدلت کې په دې شکل ما سره راځي ښه دا ما سره لکه افیکټ دي ښه دې شکل مطلب په کار داسې اوس ګوره دا ټشپ زه انتخابوم ورته یو ځل ښه ډېر کم افیکټ پکې راځي ښه دا قسم مطلب کار شو داسې غواړئ اوس ګوره رقم څه کې تکرار پکې راځي ښه دا انتخابوم ورته چې څه وکړه لکه افیکټ ور باندې راوړل دا قسم مطلب اوس ګوره دې شکل باندې غواړم داسې غواړم چې دا رقم چې دې لپاره افیکټ دی ښه افیس په شکل مطلب دا قسم اوس ګوره ورته چې دا قسم چې دی ښه نو دې کې نور څه نشته نو دا زموږ تاسو سره تیمز